دا د اچین ولسوالۍ د دې سرک لیسې زده کوونکو شور دی چې په ډېرې بېصبرۍ سره د کتاب او قلم د رانیولو هڅې کوي او د ولایتي ادارې لخوا پرې کتابچې او کتابونه ویشل کیږي. پنځم صنف کې مو تدریس راغلی مکتب یې بند کړه او چټي خلک حلالوله زه اردو حسان به چټي رانیول چا به ږیره رخیل هغه به رانیول او مونږ ته ناست به دغه یې بند کړه مکتب او چې خلاص ته مونږ ډېر خوشحاله یو ته دغه راغلی حکومت اوس دوی به خلاص کړی دی. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دا مکتب بند دی او چې دا اوس دا مکتب خلاص شو مونږ ډېر خوشحاله یو. اوس پورې ډېر ټول ورځې به خوشې ګرځېدو. دا ښوونځی له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو سره په واک کې و او هغوی به په دې ښوونځي کې خپلې فیصلې اعلانولې، خو له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې سیمه کې افغان ګډو ځواکونو د داعش پر ضد عملیات ترسره کړل. دا او دې ته ورته نورې سیمې له وسلوالو پاکې کړې او ښوونځي بیرته پرانیستل. د دې ښوونځي په پرانیست غونډه کې د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل د افغان ګډو ځواکونو وروستي عملیات ګټور و. نوموړي وویل د شینوارو ولسوالیو امن د جلال آباد او د مرکز پر امن مستقیما اغیز لري. سیمه کې امن وي په دې پوسټ چې ننګرهار کې امن دی، په دې پوسټ چې ننګرهار کې امن دی او په دې پوسټ چې کابل کې امن دی. بلا شکه چې ستاسو قربانۍ ستاسو میړانه د قدر وړ ده. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د اچین ولسوالۍ په څیر تغییر په نازیانو او نورو سیمو کې هم راشي. وګورئ چې همدغسې تعامل د نازیانو په منطقه کې هم راتلونکی دی. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دښمن خپله رویه او مورال بایللی دی، ستاسې په مقابل کې نسي درېدلی. بلخوا په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قل اردو قمندان جنرال محمد زمان وزیري له ولایتي ادارې نه غوښتنه وکړه چې په دغو تصفیه شوو سیمو کې د بیا رغونې کارونه پیل شي. نوموړي وویل د پوځي عملیاتو په پرتله د بیا رغونې کارونه د امنیت په راوستو کې 80% مثبت اغیز لري. امنیتي ځواکونو سره یو ځای انکشاف، بازسازي، مکتب کې صحي بخش کې نورو بخشو کې وشي د دې تاثیرات بیا مثبت راځي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي په اچین ولسوالۍ کې سیمه ییزو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې سیمې معارف، صحت، بازسازۍ او نورو برخو ته به پوره توجه وکړي. نوموړي وویل په نږدې وخت کې به د سکتوري رئیسانو جلسه د شینوارو په ولسوالیو کې جوړه شي. ډېر ژر پر روانه اداري مجلس کې به فیصله دی چې ټول رئیسان، سکتوري رئیسان، تاسو انکشافیات او صحت او نور ول ټول سکتوري رئیسان چې هغه په شینوارو کې باید فعالیت ولري، یوه جلسه به راځي ټوله په شینوارو کې به جلسه نیسي. دارنګه نوموړي زیاته کړه په پام کې لري چې د شینوارو ولسوالیو څخه بې ځای شوو کورنیو ته د راستنېدو سره سم په خپله ولسوالۍ کې د خوراکي توکو مرسته وویشي. د ویلو ده چې له تېرو 8 ورځو راهیسې په پیل شوو عملیاتو کې په لسګونو داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د اچین ولسوالۍ څه باندې 20 کلي له وسلوالو پاک شوي.